موږ هر وخت د حرام او حلال خبره کوو او ډېر ځل خلک پوښتنه کوي چې شیخ دا حرام دی او که حلال دی. نو زه ورته وایم چې که ما درته وویل دا حرام دی نو ته به پرېږدې؟ نو وایي نه. نو بیا تپوس هم مه کوه. نو دې ته وایي فتوا شاپینګ. نن سبا وختونو کې موږ غواړو چې موږ د لږ نه لږ وکړو او موږ غواړو چې کوم د شک واله خبرې دي هغې کې موږ لاړ شو او په دې خوشحاله یو چې دې کې څه مسله نشته او بیا وایي چې ما یو شیخ ته اورېدی و هغې ویل دا حلال دی. زه نه یم خبر هغې نوم څه دی او هغه کوم ځای کې اوسېږي خو هغې ویلي و چې دا حلال دی. ما هغې ته انټرنټ باندې لیدلی دی. نو اوسېږي هغه څه جزیرې باندې زه نه یم خبر مړه پرېږده. نو بیا هم هغه شیخ نوم څه دی؟ هغې نوم عبدالله ابن څه شی دی څه خبر یم. ښه نو د 300 چې کوم نور کسانو هغوی فتوو ته تا پرېښوده او دې کس خبره ته واورېده. نو هغه څوک دی او کوم ځای نه لوسته دی دا نه یم خبر خو بس هغې ویل دي دا خوړلی شي دا کولی شي او دا څښلی شي هر څه حلال دي. ځکه چې زه خو اسانۍ جوړول غواړم. کله چې نبي صلی الله علیه وسلم ویلي و چې خلکو دپاره شی اسان جوړوئ نو د دې معنی دا نه و چې دین له بدلول شروع کړئ. د دې معنی دی چې تاسو نورو ته خپل دین داسې پوهوئ چې هغوی ورباندې پوه شي او که تاسو هغې سټنډرډ ته نه رسئ نو د دې معنی دا نه دی چې تاسو هغې له لاندې راولئ. نو موږ ته د دې په اړه سوچ کول پکار دي او هغې خلکو نه مه جوړېږئ کوم داسې وایي چې پخه خبره ده که نه چې دا حرام دی دا خو مکروه نه دی الله بس دې ته خوښ کړی نه دی که نه نو دا بس یو سنت دی که نه سنت خو موږ پرېښودی شو. تاسو چېرته تصور کولی شئ چې ابوبکر عثمان او عمر رضی الله تعالی عنهم نبي صلی الله علیه وسلم نه به دا پوښتنه کوله چې دا بس یو سنت دی که نه که خوښه وي نو کولی شو او که دا رښتیا کې حرام دی. نو تاسو داسې سوچ کولی شئ چې صحابیانو به داسې خبره نبي صلی الله علیه وسلم نه به تپوس کوله؟ چېرته هم نه ځکه چې هغوی مقصد زموږ نه ډېر بیل و. هغوی مقصد دا نه و چې څه شان ګزاره کول دي او بس ژوند تېر به شي. هغوی مقصد و چې موږ ته ټولو کې ښه جوړېدل دي. نو نبي صلی الله علیه وسلم هغوی ته کله هم داسې نه ویلي چې دا حرام دی او ما تاسو ته ویلي مو خو حقیقت کې نبي صلی الله علیه وسلم به هغوی ته ویل چې تاسو ښه والي کې ځان ډېر ستړی کو نو لږ ارام وکړئ.